ویارې خو تا کړه ما ونه کړه او اوس لنډې پرې کوې جړه راځي نه زه کار ته کوم میوار ته خرڅومه تر ماخوستان تر 19 بجو پورې کار ته کومه کور ته چې لاړ شمه سوکمې دې نیولې وي خو ستا ناست وي ولې زه سړی ته پرېږدم که څه حساب ده خو یعنې په خبره باندې نه پرېږدم سلامونه ګران دوستان خدای پېښ ټول جوړ او صحتمند اوسئ زه همت الله شینواری او زما ملګری نعمان احمدزی د یوې نوې برنامې کې تاسو په چوپړ کې حاضر یو او موږ سره نن ورځ مېلمانه جلال الدین بصري کې او همدارنګه مسلم خان جمهوري چې تاسو د مختلفو برنامو کې لیدلی چې د افغانانو په څېرې خندا راوړې ده ستړي مه شئ ورونو په خیر مننه تاسو نام چنن زه هم په خپل وار سره ټولو هېوادوالو ته هغه که په لار دي که په بار دي خارج کې داخل د افغانستان کې د زړه له کومې سلام ورته وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي او دې خپرونې ته وګوري جمهوري صاحب سلام شي زه هم د هر څه نه مخکې خپل سلامونه او نیکې احترامات ټولو لیدونکو او مینهوالو ته ډالۍ کوم خدای دې وکړي چې دا ټول مینهوال دې جوړ روغ او په صحت روغ اوسي او دغه یو څو شپې په خوشحالۍ تېر کړي تاسو نه هم ډېره مننه چې مو جلال الدین او مسکین خان جمهوري هم په خپرونه کې میلمه کړو ډېره مننه تاسو نه ګرانو هېوادوالو نن دغه برنامه موږ ډېره خاصه تیاره کړې تاسو ته دغه برنامه کې موږ مختلفه ټوکې مختلفه ډیالوګونه تاسو ته وړاندې کوو او ټول نه مخکې احمدزی صاحب تاسو هم ستړي مه شئ مننه ژوندي اوسئ زه هم په خپل وار سره سلامونه وایم او مېلمنو ته ستړي مه شئ جلال الدین صاحب څنګه یاست ژوند څنګه تېرېږي والا شکر ده ښه تېرېږي بس خدای دې وکړي چې ښه تېر شي زه خفه خو نه یم ژوند نه شکر الله زه خوشحاله یم تاسو څنګه یاست با شکر دی الله فضل دی دا جلال الدین نه دی دا خو زه درته یم چې همیشه دا خفګان کي واله کابل نه خوشحالۍ کښېنه خفګان وخت تېر شو بله ورځ ما ورته ویل چې ګوره که ته خوشحالي مو کې دا وخت در باندې تېرېږي که خفګانه مو کې خو انسان ته پکار ده خوشحاله اوسي چې هم ځان خوشحاله وساتي هم لیدونکو خوشحاله وساتي جمهوري صاحب تاسو سخت کلک ملګري یاستئ تېرې برنامه کې هم تاسو د نوم ډېر زیات یادولو خو داسې حساب دی که نه چې مثلا دا خو زما چې دی تن دی زما وجود دی زما ساه دی چې دا سړی ما سره نه ما اوبه وړي او چې زه دې سړی سره نه یم دا سړی اوبه وړي پوه شوې که نه د دې په خاطر چې یو بل سره همکاري ونه کړو یو بل ته لاس ور نه کړو دا دې ګوره زه ته لنډ مثال درته کوم دا لاس ښوروه کله کېږي چې دوه ورځې وکړو داسې ګوره ملګري یو شعر ده که نه وي ملګري دې ژوندي وي موت خو ملګري یو که نه نو تا کومه ورځ په دې ملګری باندې پام کړی دی چې په لاره کې روان یې یو ملګري نه ځان ورسره یو ځای که چې لاس درسره لاس یو کړي نو ته خو هلکه ټول عمر ته یې بس په خپل غمونو کې ډوبې زه خو یم هلکه همیشه دا خوشحالي احساس کوه چې لږ زره مینه محبت دل کې پیدا شي بس زه به کوشش کوم جمهوري صاحب څنګه په تاسو پام وکړي نه خو د دې په خاطر په پښتو کې یو متل دی که نه وایي ته له ما جار زه له تا جار پوه شوې داسې حساب ده چې دغه یو لاس نه ټک نه خیږي خبره دا ده زما ګرانه وروره ما همیشه په تا باندې پام کړی ته همیشه په ما باندې پام وکړه ولې چې مو تا خو یو مسلک یو یو وړوکی ممثل زما ملګری ته یو زه یم چې کله ته زه تا ته مثلا نوږه درکړم که نه چې ته خو یو ځای پورې جګ شي که نه یو ورځ ورته زه تا ته ضرورت کېږم مثلا زه تا ته اوږه ورکوم ته ما ته مثلا یو بل به سره سپورټ کوو که نه نو د دې په خاطر وایو جمهوري صاحب تاسې په تېرو خپرونه چې ما وکتله ومې لیدله تاسو دی ډېر یادوو دی تاسو باندې ډېر ګران ده خو لیکن د په خپرونه کې تاسو بیخي نوم هم نه اخیستی بیخي یادولی یم زه په یوې خبرې ته خفه یم په لاره کې زه تشویق نه کومه که نه خلکو په مخ کې منفي واچولم لکه څه خلک منفي واچوي منفي یعنې مثال په طور ته کار نه کوې دا کوې یم خبرې باندې پام نه کوې نو کله به ته خبرې ته زه ګورم څه چې نه وي ته خبر ته به زه ګورم خو یو خو تاسو یادونه وکړو یو خو زمونږ وړوکی ورور دی پوه شوې زه خو همیشه د دې یادونه کوم چې دا په خپل قدر نه پوهېږي نو زه داسې وړوکی ورور باندې څه شی وکړم بالکل په وړو به شفقت کې د مشرانو به احترام کوي انشاءالله مکتب کې والي مکتب کې ما درس وي څومره معلمي ته مې تشویق کوم چې معلم صاحب ته موږ د پلار په ځای ته باید موږ تشویق کې موږ ته درس وښایې موږ سترګې روشنایي ته مخامخ کړي جمهوري صاحب هم غوسه کله که شي نه غوسه نه ده هغه همداسې عکس العمل کوي
والکه ګوره جلال الدینیه همیشه مې په تا باندې زده کړه کړې په تا باندې مې تعلیم کړی چې ورو تا نه یو ډاکټر جوړ شي یو انجینر جوړ شي یو معلم جوړ شي یو ښه انسان جوړ شي خو تیز په خبره باندې نه پوهېږي په دې غوږ کې دې چې نه نوځي په دې بل راوځي اوس ګوره یوه خبره زه ته بله کوم ته اوس ضعیفه شوې زه اوس تا ته کار کوم مثال به ته ورته اوس ما ته اوس لاس درکړی زه چې تر څو ما په تن کې سا وي زه به درته کار کوم نو څه وکړم ته ځان نشه مړ کولی ځان ته مړ کړم نو خامخا به کار کې ولې دا ما تا ته لږې منډې ویلي لږ مې درته کار او زحمت ایستلی دی د دې په خاطر چې والکه په خپل انډیوالانو په دوستانو په ملګرو په ټولو باندې زحمت وباسه زیار وباسه چې یو څه ترېنه جوړ شي په دې ځوانانو باندې غږ وکړي چې وګوره دغه تعلیم ښه شی دی دې تعلیم ته توجه وکړي خو ته والکه بعضې زما خبره نه منې زه خو یم چې دا ګوره دغه چې دا خلک لیدونکي مو ګوري دا کارونه مه کوه دا مڼې ویشتل دا کور کې په ماڼو خلک وله دلته خو خپرونه روانه ده لیدونکي تا ګوري ته داسې کارونه کوې ماشومانو خو یې اوس هم د یاد نه باسلی نو هلکه د لیدونکو خوښې نه ما سره مینه لري محبت لري او زه هم ورسره لرم خو چې ته په خبره باندې نه خو چې مشر نه وای که نه مشر چې نه وای ما به درته دلته ښودلي وو چې څه څه پخېږي خو زه درته یم چې دا لیدونکي خفه کېږي که نه دلته باید موږ تاسو ښې خبرې وکړو خلک خوشحاله کړو مثال لاس په لاس شو دا خبره باید وکړو ته ماڼه راخلې ته ما ولې داسې کار کوي اوس به دا ټول بنځونه باندې چپا کړي والکه ګورې حوصله کوه تاسو خپله اوس قضاوت وکړئ دا زما وړوکی ورور دی په دې باندې مې تعلیم وکړو زده کړه مې پرې وکړو چې یو څه دی نه جوړ کړمه دا اوس موږ ته په دې وخت کې په دې زمانه کې موږ ته پلار جوړېږي او وایي چې وروره ګوله زه ستا خاطر نه کوم او دا کوم ګوره والکه تاسو زموږ ملګري زموږ دوستان یې دا سړی لږ پوهې کې ورته که نور چې یې نه شي کولی دغه لږ زره مینه محبت خو په ځان کې پیدا کړه که نه یار جمهوري صاحب څومره چې موږ تاسو ډېره غوسه کوئ ورباندې هغه غریب ځان غلی موږ چې یو که نه چېرته مشر خبرې کوي باید کشر صبر وکړي نو مشر خو دې هم داسې نه چې په شاخ کښېني بس خلاص چې ته څه وایې زه به مانه منو داسې خو نه کېږي نو هو که نه لږ پام موږ ته هم کوه ښه نور څنګه یې شپې ورځې په خیر در باندې تېرېږي شکر الحمدلله ډېره مننه خوشحاله اوسئ جلال الدین صاحب دا خبرې به لږې پرېږدم یوه ټوکه یو ډیالوګ موږ ته وکړئ خپل منځ کې دواړه یو ځای په شریک کړه صحیح دی یو ډیالوګ به داسې وکړو که مثال پلار یې زه ستا پلار یم بلکل زه یې تا زوی یم اوس مې ورته ونه ویل چې زه دې پلار یم داسې ونه وایه ته مثال ته پلار یې زه د زوی یم زه واده غواړم داسې ډیالوګ جوړ کړه وایم بېغمه اوسه ګران مینهوالو ګرانو دوستانو دغه تمثیلي ټوټه خدای دې وکړي ستاسو د پام وړ وګرځي او تاسو ترېنه خوند او ګټه واخلئ جلال الدین وفا مسکین خان جمبورې ستاسو ته یو ښایسته تمثیلي ټوټه ډالۍ کوي خدای دې وکړي ستاسو د پام وړ وګرځي یاره زه نه پوهېږم چې دې ګل زوی سره څه شی وکړمه همیشه ماته غمونه راوړي همیشه ماته تکلیفونه راوړي چې کور ته راشي ورته نصیحت وکړم زه ورته یو شی وایم دا بل شی وایي زه ورته یو شی وایم دا بل شی وایي اوس زه دا نه پوهېږم چې زه یې دې پلار یم دا زما پلار دی یاره زه خو یم چې دا سړی کور ته راشي که نه هېڅ په خبرو کولو باندې نه پوهېږي بیا چې څنګه شي زنګ وخي پلاره پلاني ځای کې یم بس سره دې سودا راکړم او چې بیا کور ته راشي خالي پالي راځي السلام علیکم دادا وعلیکم سلام زیرګله چې دې ما دې غیبت کوو که صفات دغه مته ووایه وا زیرګله بچیه تا ته خو ښه حساب معلوم دی چې همیشه مې ستا په خاطر باندې او ستا د ګټې په خاطر خبرې کړي صحیح ده اوس په مهمې خبرې ته راشو څنګه مهمې دادا ما ته واده کوي یا یې نه کوي دا همته ووایه د ما زه اوس ځوان شوی زه باید ځان ته واده وکړم څنګه ځوان شوی تر ننه پورې دې نه دې پلار ته کار کړی نه دې پلار ته زحمت ایستلی دی دا ما ته واده وکړه ولې دا په پولو پټۍ کې ایښی دی چې زه ته واده وکړم زه خو خپل کوشش ته کوم که نه چې څه په واس کې وي دغه کار ته کوم نو چې نه کېږي نو څنګه وکړو ښه چې دا وړوکی غټ شوی که نه ته اوس کار کوې روزګار کوې نو راکړه که نه پیسې څه پیسې میسې دې واده دپاره دې برابر کړي تا ماته د کار زمینه برابره کړې چې دا وکړه دا کار وکړه ولې دا نور خلک څه کاروبار کوي څه روزګار کوي ګوره ته پلار یې ته باید موږ وهڅوې چې دغه کار وکړه درته لاړ شه بازار ته دغه سودا واخله دا سودا خرڅه کړه
نو لکه ګوره پلار خو تا باندې حق لري چې د پلار دپاره د مور دپاره زحمت وباسي تکلیف وباسي چې پلار ته یو څه ناڅه خو ته وکړې ګوره دا بس پلاره ډېرې خبرې په داغ نه خوري زه یوه خبره ته کومه دل به تنګ آمد به جنګ آمد یوه خبره ده زه نور دنه ځمه خارج ته ته پوه شه کور دې پوه شه که هر څه کوې زه نور تاسو ژوند نه کوم ګوره والکه زیرګله بچیه د خارج خوله راته په نوم کې دی خارج راته مه یادوه ولې چې دا نور ځوانان چې خارج ته تللي دي په دې قچاقي لارو باندې تللي دي هغوی ته وایي چې واپس راغلي دي نو ما خو مجبوروي نو بل څه خو نه کوي خو تو مې غره ته وایي نن داسې وکړه سبا هسې وکړه نن داسې وکړه سبا هسې وکړه په همدو همدو کې دي زه زوړ شوم خو نو ګوره د ژوند آینده خو جوړوم که نه ګوره زیرګله بچیه تا ته ښه حساب معلوم دی چې دا پلار اقتصاد دی خراب دی اقتصادي وضع مې ښه نه دی ګوره دا هر شی چې دی په اقتصاد باندې جوړېږي کشکې ما سره پیسې وې سرمایه وې ما به اوس یو چا سره خپلولي درته کړی و او ستا دا کور مې آباد کړی و نو ته خو موږ تشویقوي نه موږ ته وایې چې دا کار وکړه مزدوري وکړه ته به کته وایې چې بس خلاص ته په یو شاخ کې ناست یې چې زه غریب یم اقتصاد مې ضعیفه ده ته باید ما ته ژوند کار برابر کړي که نه نو پیسې کومې دي پیسې به ته وګټه زه نه کوم تاسو ژوند والکه خو زه درته یم چې کور خرڅ کړه ځمکه خرڅه کړه ما ته واده وکړه دغه دی دغه ځمکه او دا کور چې دی ما ته د پلار او د نیکونو میراث هغه کور کې چې یو ښار لرئ که نه هغه ورته خرڅ کړه واده ته وکړه ما ته دا په کوم لانجه باندې واوښتم والکې هغه خر نه دی هغه مې نازولی نازدانه ساتلی په کور کې دی او مړی ژوندی دی پاره ته اوس ما ته دا خبره کوي چې خر خرڅ کړه او ما ته واده وکړه ولې خر خو ښه دی یو بار مال وړي تا که مرز دا زما بار وړی دی نه زه کار ته کوم میوه ته خرڅومه تر ماخوستان تر 19 بجو پورې کار ته کومه کور ته چې لاړ شمه سوکمې دې نیولې وي خو ستا ناست وي ولې زه سړی ته پرېږدم که څه حساب ده خو یعنې په خبره باندې نه نه پرېږدم چې په واده واده خر مه کړم نه باسم چېرته جمهوري صاحب ماشاءالله ډېر ښایسته طنز و ستاسو دواړو جمهوري صاحب که تاسې موږ ته یو ترنم وکړئ یا یو شعر راته ترنم کوي یا یو سندره که ترنم کوي هم صحیح دی شیخ ورته په ترنم کې راته ووایي هېڅ مشکل نشته دی وبېږم نور دې د ښکلې پوزې نه جار شه چې درته ګوري نو خندا ورته راځي نه پرینګ 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 اے مسکین خان په بام ناز دی قلم په لاس دی دو مین جدا کوي نه پرینګ 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 اے پاس په هوا راشه دلداره دا کوزې لارې بېرته نه نیولې دي نه پرینګ 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 و چې کله لاړې ننګرهار ته ښکلې اوبه وڅښه زما وروره مننه و چې کله لاړې ننګرهار ته او اوبه وڅښه زما وروره و جانانه ته خو داسې نه وې د چا خبرې دي ضرور منلې دینه نور کلو کورو کې خیرتي درته خپله ښایي والا شکر ده خیر او اوبه به ورته وڅښو ډېر ښه څومره ښایسته اوازونه مو دي څومره ښایسته نه خیر اوسې تل همداسې ملګرتیا ولرئ خپل منځ کې ډېر ښایسته ډېر ښه ښکاري مننه داسې یوه خبره ده دغه چې دا حقیقت کې موږ د سخته ملګرتیا ده بیرونی و یا مثال په طور په خپرونه کې و مثال دای ما هڅوي زه دای هڅوم او ډېر ته خوشحاله یم یو دې خبره یو دې ټوک خبره یو حقیقت کې وي موږ دای چې یو لاس مساوات کړی دا رقم او مثال دې ملک داسې وخت راغلی ده چې مثال یو په تلاس ورنه کې ډېر کارونه خو خپله پوهېږي هېڅکله مخې ته نشي تللی نشي تللی او وطنوال نه مې ډېره هیله ده چې مثال موږ تشویق کړي موږ منفي باید ونه هڅوي چې مثال موږ وځوروي لاره کې ما دا ډېر اکثره خلک زه ګورم ما ډېر ځوروي ولې ما وځوروي ووایه زه هم خدای پیدا کړی یم تاسو هم خدای پیدا کړي دا باید یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یې کړو
او مینه ورکو دا خبره نه ده مسکین جمبرای اوس ته مې څه وویل بعضه خو تابعدار ما چې ورونه را باندې امرو کې زه څه دپاره دلته راغلی یم د دې دپاره چې د خلکو په سترګو کې په خوله کې خندا راولم څنګه چې په دې خپرونه کې ته میلمه یم دغسې زه میلمه یم جمهوري صاحب مونږ د جلالدین صاحب څخه واورئ ستاسو باره کې ډېرې ښایسته خبرې وکړې ډېرې خوږې خبرې وکړې تاسو څه فکر کوئ د جلالدین صاحب باره کې ولا جلال الدین وفا خو زما تکړه وړوکی ورور دی او همیشه زه په دې باندې پام کوم په دې باندې ویاړم په دې باندې افتخار کوم ولې چې دا ملګری ما سره نه دا ورور ما سره نه زه خو هېڅ شی هم نه یم کومه ورځ چې زه نه یم دا بیچاره زما نه ډېر سخت خبرې چې یاره دا زما دا مشر ورور چې دی دا مسکین خان جمبوري به چېرته وي زه د دې پوښتنه کوم اواله اخلم دا زما اواله اخلي نو یو بل نه ډېر سخته خوشحاله یو او یوه خبره ما تر یاده شوله د سوشل میډیا کې زه کار کوم که نه د ما خلک ډېر احترام ساتي مثال دغه کوم دفتر ته چې کوم وته شم وزارت ته چې څه اولین نوبت یې ما وي چې یاره یو دفعه یو شبکې تللی یم دغه تلیفوني شبکه آفرین باور کوي یاره 50 نفره 40 نفره به زه چې څنګه ورغلم اولین نوبت یې ما راورسېدو ټولو نه دغه مې ښه کار ده بس خلک ما ډېر تشویق کوي خو دغه لاره کې دغه وړه ماشومان ډېر ممن پیاسوي وا لکه جلال الدینه ته په دې وړو وړو خبرو مه خفه کېږه دا ستا مینهوال دي او زما هم مینهوال دي دوی خو تا سره کله کله هغه نه دی ماشومتوب کې هغه تشله بوټي چې ورته وایي هغه یاره دا اوس هم د ما سره په کور کې بیا پنځه شپږ سوه دانې به وي دا چې شی وایي ما تشلهبازي کې 1 نمبر وم کور کې تشلهبازي چا سره کوي اوس نه که اوس خو د وړو ماشومان څه کوم دغه دی ما وړه ماشومان چې د کور کې دوی سره زه په کور کې بیا ډېر ښه ژوند لرم زندګي لرم چې ښځه مې نه وه بیا مې ډېر کار خراب کړ ټوکې ورسره کوم مسخرې ورسره کوم او تشویقوي ما مثال ما ته مینه راکوي زه دوی ته مینه ورکوم په کور کې زه داسې خبره نه کوم چې مثال ما نه خفه شي زه دې خفګان ته نه ورکوم ځکه بیا په کور کې د ما باندې مور ډېره ګرانه ده زه همیشه خوشحاله جلال الدین چې دی یو شپه خوب لیدلی و والکه هغه د خوب تعبیر خو دې ووایه ولا مونږ ته هغه بله شپه ډېر سخت خوند راکړو چې یادونه یې وکړو پوه شوې نه یو دفعه ما خوب ولیدو که نه چې نه ته سر نه ووایه یو دفعه ما خوب ولیدو که نه دا راته ووایه چې تا خوب ولیدو که خوب ته ولیدې نه خوب مې ولیدو ته مې نه لیدلی خوب کې خو زه هم دا خبره او که نه ته منفي لګیا چرچپه لګ ما خوب ولیده چې دغه غرونه چې دي دا څومره لوړ دي د دا غرونو نه زه لوړ وم دومره لوړ وم بیخي لوړ وم په دا غرونو باندې داسې لاس سره ټیټ کړه داسې لاس پرې کش کوم دا نو هلکه دا زما لاس خو په غره باندې نه لګېږي که نه خو د ما پرې لګېدو که نه بیا دغه ځنګلونه چې دي که نه دا داسې ته پرېښودل لکه مېږتانو دا وړه دا دومره وړه دا شیان ته پرېښودل دا رقم خوب مې لیدو ما بس چې دا خو والا به حقیقت به نه وي بیا مې داسې د سر وګورو ما نه والا حقیقت دي بیا مې فکر وکړم دا به خوب وي بیا مې دې خوا ته چې راغلم چې ویښ شوم هېڅ شی نه خو دا غرونه دغه شیان ما ته وړه شیان پرېښودل لکه دا رقم داسې مې چې لاس پرې کش کړو دا رقم ته به کېدل داسې وړه ته پرېښودل دا رقم خوب و دا څومره لوړ شوی و د لیوانو قصه ووایه که نه لیوانو سراجک سو کمپاله کې پروت وی کمپاله کې پروت وم بیخي وډار شوم والا لیوانو قصه وکړه تا چې وایي چې او لیوان راپسې اوس دا رقم یو لیوه مې ولیدو که نه چې لاس میاشتې مزل کې کومه یوه لیوه موبایل کې نه دا راته وایي چې لیوان مزل کو که تا مزل کو نه لیوان مزل کو لیوان موبایل کې به مزل کوو خو زه دا خبره کوم چې هغه ته به مخکې وي هغه به درپسې و که څنګه چاته نه زه موبایل لیوان موبایل کې وم موبایل کې کوشتی وم او دومره مزل مې وکړو که نه لاس میاشتې مزل مې وکړو بیا هم سره ته نرسېدم دومره لیوان او وګوره بالکل داسې خوبونه دا خلک دي نه خوب تعبیر ده ګوره دا او دا خوبونه لیدل داسې یو هغه ده نمونه ده دا په خوب کې دغه تماشې لیدلي نو تاسو د جلال الدین وفا په خاطر څه شی وایي دا خو دغسې نه دا خوب تعبیر نه خو مې نه خبر چې دا څه مطلب دی خوب ده که نه خو دا چې د لیوانو منځ کې و ډېر غټ زړه یې دی ډېر غټ زړه مې وي که نه دغه دا څومره لوړ غرونه دي
دا غرونه داسې لاس پر کش کوم برکت یې لکه وړ ماشوم چې مکتب ته ځي بچی نه چې مکتب ته لاړ شه د په غرونو باندې مې داسې لاس کش کوو ګش ګش داسې مې نخرو مایده څومره غټ شوی واپس هغه بس سر کې مایده خو دومره کې شی اوس څومره غټ شوي بالکل ما یې باید ته به خوشحاله وې داس خوشحاله ام داسې پوچوي مه مفته پوچوي وه مفته پوچوي راغلی وه لاسته ما چې زه اوس هر څه غواړم ما زه نه غوښتل چې دا غرونه سره وجنګوم دا کیسه وې واله که دا راته وایي چې غرونه دې جنګول که تا دې غرونو سره ځان ما نه ما غرونه جنګول خو بیا به یې مایله کړه سلام بل شی نه وي دا غرونه ولې جنګوي دا غرونه خو جوړ تیار دي چې څه جنګوي ښه ښه ډېر ښه جمهوري صاحب ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښایسته جمهوري صاحب که تاسو موږ یو صحنه درکړو که نه لکه تاسو بدماش یاست او دا ستاسو کاریګر دی نه کوم کار خراب شوی دی د باندې تاسو خپله رویه وښایئ موږ ته ولې نه په همدا اوس اجرا کړو همدا اوس اجرا کړئ ښه به وي ښه والکه شاګرده څو ځله مې درته وویل چې والکه دا پلیټونه ستا که او وروره ګله دا ځای ښه منظم که ته شاګرد یې که زما پلار یې نه شاګرد یم کار د ما نه غټ غواړي او پیسې یې د درک نشته دا رقم شاګردان څوک تصفیه کوي لکه ته چې ما تصفیه کوي خو اول مې در سره خبره وکړو چې په دې تنخوا دې ګزاره کېږي نو راشه ما سره شاګردي وکړه هسې که معاش ورکوي د یوې میاشتې معاش کته یي د بلې میاشتې معاش راکوي داسې کار نه غواړي نو معاشونه خو داسې حساب دی چې کله پیسې وي په وخت سره در کوم چې کله نه وي نو بیا خیر ده ته هم یو څو ورځې ګزاره کوه که ما نه ګزاره نه کېږي ما پسې مصرف بالو باج راپسې ده زه څنګه وکړم زه مجبور یم چې څه دی ما ته معاش نه کوي مې هسې کار ته کوم بله ورځ زه خبر شوی یم زه خو په هغه کې نه وم په هوټل کې نه وم پوه شوې خبر شوی یم چې بابا دې راغوښتی و او قابلي دې مې ورته راغوښتی و چینکي دې مې ورته مخه کېښی و چې کله وتلی و بیا 10 روپۍ دې تېنه اخیستی و هغه دې 10 روپۍ هغه د ما مسؤلیت نه ده هغه یو بل ګارسون ونیسه چې هغه ته د پیسو مسؤلیت هغه واخلي د ما لیدونکي به راځي د ما مینهوال به راځي بیا به زه غوښتم چې ته پیسې مه ورکوه ولې دا کار وکړم زه خو کاریګر یم والکې پاک صفا درته وایم که صحیح شاګردي کې ویې که او که نه کې داسې اخوا دې خوا شاګردان زما نه دي په کار رنګ هم ورک کې شاګردي به هم داسې وي چې د استاد ته صرف او صرف تاوانونه راته وایي تو خدای یو بس زه نه کوم تاسو شاګردي ما خپل معاش راکړه د ما کار خلاص که خدای دې وکړي ته دا بل ښه شاګرد راشي دلت بایسکلت د ما کار نه ده نور نه اوس والکه دلته د 10 ورځې پاتې ده دا 10 ورځې پوره که زه 10 ورځې کار نه کوم ته ډېر ما مغزه خرابوي ولې به یې نه کوې نه کومه په زور در باندې الله کې راباندې وکړي داسې خوشحاله یې ما ورته شاګردان یې پیدا کړي نه دې در باندې ماته کوم استاد ده هلته دې وزرزاري کو چې استاده کار راکړه زحمت راکړه تکلیف راکړه واړه مور او پلار مې دې نه شته غټ مور او پلار مې دې ما نه نفقه غواړي او چې بیا کله کار درکړم کار نه کومه نه کوم بس خدای په بس چې نه کوې وځه بس جمهوري صاحب ماشاءالله ډېر ښایسته وه ډېر ښایسته ګران دوستانو ډېره مننه تاسو نه هم موږ دې برنامې څخه ډېر زیات خوند واخیسته خدای وکړي چې ستاسو هم دغه برنامه خوښ شي نو تر بل برنامې پورې تاسو د لوی او بخښونکي په خدای باندې سپارم الله په امان ښه وخت ولرئ ګران دوستانو بیبي خیره بنسټ د ګران او پاګه او تکړه ممثلینو ته یوه تحفه نظر کې نیول ده چې دا تحفه به دوی ته ورکوم او دوی څخه هم ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ ډېره مننه تاسو ماشاءالله خوشحال لره ډېره الله مو ژوندي لره کامیاب اوسئ خیر اوسئ مننه خیر اوسئ ژوندی اوسئ تاسو یو غېږه راکړئ ماته ډېره مننه جوړ ماشاءالله تل مدام خوشحال لره کامیابي مو خدای فرمان ډېره مننه خوشحاله اوسئ